أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. دی آیت مبارکه کې د دوی د چې کوم مطالبه کړې وه بني اسرائیلو چې مونږ ته د یو امام د یو بادشاه ضرورت دی چې مونږ د هغه په نگرانۍ کې قتال وکړو، چې دغه د امام تعین او تنصیب دا د قتال لپاره هغه یو ضروری شرط دی. نو د دوی هغه دعا قبول شوله. نو دې آیت کې دوی ته د امام تعین کوي چې ستاسو امام څوک دی، او د دې سره سره د امام صفات ذکر کوي چې د امام دپاره څه صفات دي، او د دوی قباحت بیانېږي د بني اسرائیلو چې دوی د پیغمبر د خبره باندې د اعتماد په ځای باندې خپل عقلي رای ته هغه ترجیح ورکړله او د پیغمبر د خبرې منلو نه انکار وکړو. نو فرمای وقال لهم نبیهم، او اوی دوی ته خپل پیغمبر ان الله یقینا الله تعالی چې دی قد بعثا مقرر کړی دی لکم ستاسو دپاره طالوت ملکن امام بادشاه. دا طالوت چې دا یو نیک پوها او هوښیار او یو عالم سړی و. نو داغه تذکره شمویل علیه السلام د خپل قوم ته وکړله چې الله تعالی د طرف نه دا ستاسو دپاره امام خلیفه او بادشاه متعین شوی دی. قالو وی دوی انا یکون له الملک علینا، څرنګه کیدی شي د ده دپاره بادشاهي په موږ باندې، دی زموږ څنګه بادشاه کیدی شي. ونحن احق بالملک منه، مونږ خو د ده نه زیات حقدار یو د بادشاهت دپاره، د بادشاه جوړېدلو لپاره مونږ خو د ده نه زیات ښه یو. ولم یؤت سعة من المال، او دا د دوی دلیلو چې د ده سره خو د مال پراخي نشته دی، یعنې دی خو مالدار نه دی، د ده نه خو مونږ په مال کې ښه یو، نو مونږ خو د ده نه زیات حقدار شو د بادشاهۍ. نو دا د دوی هغه فاسد سوچ، ماده پرستی او دنیا پرستی وه چې د دوی په ذهن کې څومره دنیا پرستی وه، نو د دنیا په اعتبار سره یې هغه ترجیح ورکوله خلکو ته چې کم سړی زیات مالدار دی نو دا زیات حقدار دی. دا غلط هغه سوچ دوی خپل بیان کو. نو فرمای قال وی پیغمبر ان الله استفاه، یقینا الله تعالی غوره کړی دی ده لره. دا اولنی دلیل شو چې تاسو خو د مال خبرې کوئ او دی الله تعالی غوره کړی دی، نو چې الله تعالی غوره کو نو بیا پکې پاتې څه شو. وزاده بسطتن، دا دویم دلیل دی چې زیات کړی دی ده لره الله تعالی بسطتن په فراخی کې، فی العلم په علم کې، والجسم او په جسم کې.
ګویا چې دا دوه د امامت دپاره او د خلیفه دپاره شرایط دي. د مال پراخي پای کې څه حیثیت نه لري. اصل حیثیت چې دی دا په علم کې هغه زیاتېدل، او فرمایي چې دلته کې د علم نه مراد علم د ریاست او د سیاست دی، او د خلکو په مصالحو باندې فوایدو باندې پوهه ده، او د انتظام په امورو باندې پوهه کېدل دي. والجسم او پراخي ورکړي د الله تعالی دته په جسم کې، د جسم د اعضاو روغ کېدل. دا ګویا چې اولنی شرط دی د خلیفه او امام او بادشاه دپاره، چې د جسم اعضا به د ده روغ وي، ظاهري څه عیب به بده کې نه وي. او فرمایي چې دغه شانتي په جسامت کې طاقتور کېدل او روب داب والا کېدل، دا هم چې دی نو هغه د جسم په پراخۍ کې دا ټولې خبرې شامل دي. د علم په پراخۍ کې د سیاست او د ریاست، د نظم او د امور انتظامیه د خبرونه باندې پوهه کېدل دغه مراد دی. او په جسامت کې د جسم چې څومره خوبیانې دي، طاقتور کېدل او روبناک کېدل، لوړ او صحتمند کېدل، دا د هغه صفات دي. فرمایي چې والله یؤتی ملکه من یشاء، او الله تعالی خپل بادشاهي ورکوي چاته چې وغواړي. نو دا د الله تعالی فیصله ده، دې کې ستاسو د مرضۍ څه ضرورت نشته دی. والله واسع علیم، او الله پراخ علم والا دی. تاسو ته څه پته ده؟ تاسو یعنی د خپل خیر او د شر نه خو انسان نه دی خبر. د خیر او د شر نه خو هغه سړی خبرېدی شي چې هغه ته د سبانۍ او د ورپسې هفتې او د را روان کال حالات معلومي. نو هغه ستا دپاره د ستا د شر او د خیر نه به هغه سړی خبري څوک چې په غیب علم لري، راتلونکي حالاتو نه خبري، او دغه علم خو صرف د الله تعالی سره دی. نو فرمایي چې الله تعالی پراخ علم والی، تاسو ته هغه د دې معلومات نشته دی، علم نشته دی. وقال لهم او اوی دوی ته نبیهم خپل پیغمبر، ان الله یقینا الله تعالی چې دی قد یقینا بعثا مقرر کړی دی لکم ستاسو دپاره طالوت ملکن امام بادشاه خلیفه. قالو وی دوی انا سرنګي یکونو شیب له د ده دپاره الملکو بادشاهي خلافت علینا په مونږ باندې، ونحنو احق او مونږ زیات حقدار یو بالملک په بادشاهۍ سره منه د دنه. ولم یؤتا نه د ورکړلی شوي دته ساعتن پراخي من المال د مال. قال نوی پیغمبر ان الله استفاو یقینا الله تعالی غوره کړی دی دلره علیکم په تاسو باندې، وزاده او زیات کړی دی دلره بستتن په پراخۍ کې، فی العلم په علم کې، والجسم او په جسم کې. والله او الله تعالی چې دی یؤتی ملکه ورکوي خپل بادشاهي من هغه چاته یشا چې وغواړي. والله واسع علیم، او الله تعالی پراخ علم والا دی.